أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العلي العظيم. دا آیاتونه د سورة بقره لمړني آیاتونه دي. سورة بقره مدني سورت دی، یعنی دا چې تر هجرت وروسته نازل شوی دی. د تفسیر علماو لیکلي دي چې په مدینه منوره کې دا تر ټولو لومړی او لوی سورت دی چې تر هجرت وروسته نازل شوی دی، او په دې سورت کې خورا ښه ډېر خاصیات او فضائل شته. په دې سورت کې یو آیت کریمه دی چې هغه ته آیت الکرسی وایي. هغه د ډېرو فضائلو ډک آیت دی، او په هغه سورت کې د عقیدې او د توحید اسرار الهیه د دې بیان شوی دی. او په دې صورت کې د قرآن عظیم شان تر ټولو وروستی آیت چې رب عز وجل فرمایي واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، چې د سورة بقره 281 نمبر آیت دی. دا په دې صورت کې شته. او په ټولو قرآن عظیم شان کې چې تر ټولو اوږد آیت دی، آیت الدین ورته وایي، دغه آیت هم په دې صورت کې شته. او په دې صورت کې هغه وروستي 2 آیاتونه چې په هغه کې د توبې بیان، الله ته د رجوع بیان، او هغه بهترینه دعا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، چې په هغه کې د اسانی، سماحت او د تکلیف څخه د ایستلو غوښتنه ده د رب عز وجل. دا دعا په دې صورت کې شته. دا هغه خصوصیات د دې صورت دي چې په نورو صورتونو کې دومره خصوصیات نشته. او دې صورت ته ځکه سورة بقره وایي چې بقره په عربي ژبه کښې غوا ته وایي. او په دې صورت کې هم د غوا واقعه راغلې ده. وروسته به بیان وسي چې د کلي خلکو یو څوک قصدا وواژه او بیا یې انکار وکړي. موسی علیه السلام ته راغله، موسی علیه السلام دعا وکړه، د الله عز وجل په حکم باندې دوی مکلف کړل سول چې یوه غوا واخلي او د غوا په یو عضو باندې دا مړی ووهي، مړی به را ژوندی سي، خپله به حال بیان کړي. تفصیلي قصه یې هلته راځي. دوی څه ځان دورې ایسته کاوي، رب عز وجل د غوا صفات ورباندې ګران کړل. اخر یې په لوی قیامت غوا رانیول، دغه غوا یوه ټوټه یې راواخیستل، مړی یې په ووهئ، مړی ژوندی سو، خپل قاتلان یې وښودل. وروسته یې قصه راځي واذ قتلتم نفسا فادارأتم فیها، هلته یې پوره بیان راځي. ځکه و دې صورت ته سورة بقره وایي. او د دې صورت خورا ښه ډېر فضائل دي. یو روایت کې راځي چې ابي امامه باهلي رضی الله عنه روایت کړی دی. دی مبارک فرمایي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي تاسو سورة بقره وایاست، ځکه سورة بقره ویل، اخیستل، تعلق ورسره ساتل دا برکت دی. او که یې څوک شا ورګرځي پرېږدي یې دا حسرت و افسوس دی. او څوک چې ساحران و جادوګران وي هغه د دې طاقت نه لري. ځکه د سورة بقره لومړي 5 آیاتونه چې دا نن مو تلاوت کړل، او د سورة بقره آخري 2 آیاتونه دا د سحر او جادو دپاره بهترین علاج دی. څوک که دا آیاتونه وایي سحر و جادو به تاثیر نه ورباندې کوي. که په چا سحر و جادو کوډې سوي دا آیاتونه دې ورباندې ووایي، الله به یې د سحرو د جادو د کوډو څخه خلاص کی. بل روایت کې راځي چې هغه روایت ابو هريره رضی الله عنه کړی دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي لا تجعلوا بيوتكم مقابر ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة
پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي تاسو د خپلو کورونو څخه قبرستانونه مه جوړوئ. شیطان د هغه کوره څه نفرت کوي په کم کور کې چې سورة بقره لوستل کېږي. کله چې شیطان د یو کوره څخه نفرت وکړي په هغه کور کې به څو امتیازات، په هغه کور کې به بې اتفاقي نه وي ځکه خو شیطان نسته، په هغه کور کې به بېدیني نه وي ځکه خو شیطان نسته، په هغه کور کې به بې برکتي نه وي ځکه شیطان نسته، د دنیا ګټې به هم وي، د آخرت ګټې به هم وي. او بل یو روایت کې راځي چې هغه روایت سهل بن سعد رضی الله عنه کړی دی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي ان لكل شيء سناما وإن سنام القرآن سورة البقرة ومن قرأها في بيته ليلا لم يدخل الشيطان بيته 3 ليال ومن قرأها نهارا لم يدخل الشيطان بيته 3 أيام. پیغمبر علیه السلام فرمایي وای د هر شي لپاره بوک سته. اوش دا په عربو کې د دوی ته خوش حیوان و او بیا یې هغه اوش خوښاوه چې هغه ښه غټ بوک درلودی. په اوش کې بیا بهترین شی دا بوک دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي وای د هر شي لپاره بوک سته، یعنی په هر شي کې یو داسې شی سته چې هغه شی په هغه کل شي کې معزز وي، بهتر وي. د قرآن عظیم شان بوک یعنی په قرآن عظیم شان کې هغه افضلینه برخه سورة بقره دی. که څوک دغه سورة بقره د شپې ووایي 3 شپې به هغه کور ته شیطان نه راځي. که څوک دا سورة بقره د ورځې ووایي 3 ورځې به هغه کور ته شیطان نه راځي. حضرت عبدالله صاحب فرمایي وایي که څوک 10 آیتونه د سورة بقره په یو شپه کې ووایي هغه کور ته هغه خونې ته شیطان نه راځي تر څو چې سحر کېږي. او که چیرې دا آیتونه دی وایي نو 4 آیتونه اول آیتونه دي، 1 آیت کرسی ده او 2 آیتونه تر آیت کرسی وروسته دي او 3 آیتونه هغه وروستني دي چې اول آیت لله ما فی السماوات و ما فی الارض. دا فضائل د دې سورة بقره سوه. سورة بقره خاصیات، امتیازات، د سورة بقره فضائل. په دې سورة بقره کې نو څه شی بیان سوي دي؟ په سورة بقره کې د سورة بقره اهداف یو په اجمالی ډول دي او بل په تفصیلی ډول باندې د عنوانو په اعتبار. عنوانونه په اجمالی ډول په سورة بقره کې تر ټولو لومړی بیان د توحید سوی دی، اصول د توحید، دلائل د توحید او اولین الله عزوجل انسانان څنګه پیدا کړل. دوهم هغه د انسانانو ډلې چې الله عزوجل مؤمنان، کافران، منافقان دا 3 ډلې پیدا کړي دي د دې بیان دی. او دریم د یهودیانو ډېر اوږده او تاریخي مبارزه او د دې ستر اعتراضات، د هغوی اعتراضاتو ټولو جوابونه او ردونه. دا 3 عمده شیان دا د سورة بقره په یوه برخه کې بیانېږي. هغه دوهمه برخه کې یوازې احکام بیانېږي. ځینې د ترغیب شیان هم سته خو احکام بیانېږي. د میراث بیان دی، د حج بیان دی، د عمرې بیان دی، د وصیت بیان دی. دا د سورة بقره اهداف و د عنوانو په اعتبار چې عنوانونه اجمالی وي او که دغه عنوانونه لږ تفصیلي وښیو نو د دې سورت په شروع کې د اول آیت څخه نیولې تر 22 آیت پورې چې رب عز وجل فرمایي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. په دې کې د عقیدې بیان دی او د 3 ډلو بیان دی چې په هغو 3 ډلو کې یوه ډله د مؤمنانو ده، بله ډله د منافقانو ده او بله ډله د مشرکانو ده. د 23 آیت څخه نیولې بیا تر 25 آیت پورې رب عز وجل د کفارو او د مشرکانو په رد کې د قرآن تایید بیانوي چې قرآن حق کتاب. که تاسو حق کتاب نه بولئ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. کچیرې تاسې په شک یاست چې دا قرآن نه دی، ونیسئ تاسې سره جمع سئ، ستاسو خدایان، بوتان، ملاتړ کوونکي دي ټول ستاسو سره در سره وي، د دې قرآن په څېر یو کتاب راوړئ. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. کدا کار نسی کولی او خبردار هیڅکله به هم ونه کړي نو د هغه اوره وبېرېږي چې د هغه د سونګ موان انسانان او ډبرې. بل اعتراض یهودو دا کاوه چې رب عز وجل په قرآن عظیم شان کې ولې داسې کوچني شیان بیانوي، مچ یې
بیان کړی دی، غوماشه بیان کړی ده. عجیبه د لوی خدای خو د اسمانونو د مځکو مالک دی، نو هغه به ډېر ستر ستر شیان بیانولی، دا کوچني کوچني شیان بیانوي. دا موږ ته شک لویږي دا به د هغه لوی خدای کتاب نه وي. دا قرآن به ای محمد صلی الله علیه وسلم تا د ځانه جوړ کړي. نو که د رب کتاب وي، رب عز وجل ولې دومره کوچني کوچني شیان بیانوي؟ د شپږویشتم آیت څخه شروع تر 90م آیت پورې د یهودیانو د دغه اعتراضاتو تفصیلي جواب الله عز وجل فرمایي: ان الله لا یستحي ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. او د دې څخه وروسته بیا پر دوی باندې ردونه کیږي. پر یهودیانو باندې به دا رد کېدی چې تاسې د حق دعوه کوئ، نو تاسې ولې انبیا وژل؟ یو وار د دوی اعتراضونه دي، بیا پر د یهودیانو ردونه دي، وروسته بیا د یهودیانو اعتراضونه دي. د هغو جوابونه دي په دې سورت بقره کې په دې نیمۍ برخه کې زیات او زیات د یهودو سره د اوږدو مناقشو بیان دی. او که چیرې څوک په غور باندې دغه پوره تفصیل یو وار په ذهن کې اجمالي کښېږدي او بیا تفصیلي پر روان یې، نو د انسان عقیده هم مضبوطه کیږي او د نورو فاسدو عقیدو والا په مقابل کې ښه دلایل هم پیدا کولی شي. نو بیا دې ته ویل کیږي چې ښه تاسو نیکان خلک یاست، نو فلم تقتلون انبیاء الله، تاسو ولې د انبیاو قتل کول؟ او د هغه څخه وروسته بل رد پر دوی باندې دا کیږي چې دوی به د جبرائیل علیه السلام باندې بد ویل. الله جل جلاله د اووه آیت څخه تر 195 آیت پورې دا د دوی پر یو بله مقاله، پر یو بله مناقشه باندې رد دی. او د 111 آیت څخه تر 119 آیت پورې د دوی د یو بل شوم هدف او د یو شوم ادعا رد الله جل جلاله فرمایي. د 116 څخه تر 119 پورې هغه اعتراض به دوی دا کاوه چې دا څنګه دین دی، یو ورځ یو حکم راغلی، بل ورځ بل حکم راغلی، یو ورځ لمونځ یو ډول وي، بل ورځ لمونځ بل ډول وي. بعضې آیاتونه خو الله جل جلاله منسوخ کول. په شروع کې به خلکو ته اجازه ورکړې وه چې خلک به لږ د دین سره بلد سو، نو بیا هغه اصلي حکم ورته راوړي. رب عز وجل په دا څو آیاتو کې د دوی رد کړی دی: ما ننسخ من آیة او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. موږ هیڅ آیت نه دی منسوخ کړی او یا مو د پیغمبر علیه السلام څخه ایر کړی نه دی، که مو دا کار کړی وي تر هغه مو بهترین حکم راوړی دی. تفصیلي جواب دی چې هلته ورسو بیا به د دې اعتراض هم په تفصیلي ډول باندې ووایو او جواب هم په تفصیلي ډول باندې وکړو. د 111 څخه بیا تر 119 پورې د دوی د یو بل شومې ادعا رد دی. دوی به دا ویل: لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. جنت ته به یوازې یهودیان ځي، یهودو به دا ویل. نصرانیانو به ویل جنت ته به یوازې نصارا ځي. نو پر دوی باندې رد دی. رب عز وجل فرمایي: تلک امانیهم، دا تش د دوی هیلې و ارزوګانې دي، په حقیقت کې هېڅ شی نسته. که نه نو دوی ته ووایه: قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، راوړئ دلیل مو راوړئ که چیرې تاسو رښتیني یاست. دوی هېڅ دلیل نه درلودی. او د 113 آیت څخه تر 144 نمبر آیت پورې د دوی د یو بل جهالت بیان او پر دوی باندې رد. دوی به دا ویل چې الله نو ولې زموږ سره خبرې نه کوي، زموږ سره د مخامخ خبرې وي. الله جل جلاله په دې آیاتو کې پر دوی باندې رد کړی دی او د دوی دغه شوم ادعا او شوم هدف یې بیان کړی دی. او د 115 څخه تر 141 نمبر آیت پورې بیا د دې یو بل ادعا چې خلکو ته به ویل چې موږ پر ملت ابراهیمي یو، راسي یهودیان جوړ سي، نصرانیان جوړ سي، هدایت مندونکي به سي، خلکو ته به دا دعوت ورکاوه. رب عز وجل د دې د دغه دعوت د دغه شومو ادعاو چې هدایت په یهودیت او نصرانیت کې دی دا ردیي او د ملت ابراهیمي تایید. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. او بیا د 142 نمبر آیت څخه تر 1اویا نمبر آیت پورې د دې یو بل اعتراض چې دا څنګه دین دی. یو ورځ و کعبې ته لمونځ کي، بل ورځ بیت المقدس ته لمونځ کي، ځکه مدینې منورې ته چې پیغمبر علیه السلام رالی، رب عز وجل ورته حکم وکړي 2 میاشتې بیت المقدس ته لمونځ کاوه. رب عز وجل د دې ټولې خبرې را اخلي سره د
جوابونو سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب. د 108 څخه تر 109 پورې 8 109 د قصاص حکم الله جل جلاله بیانوي. یا ایها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. د 108 آیت څخه تر 102 آیت پورې الله عز وجل د وصیت حکم بیانوي. د 103 آیت څخه تر 108 آیت پورې الله جل جلاله د روژې بیان کی. یا ایها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. د 108 آیت کې به الله جل جلاله د حرام د کسب حرام د حرام والی خبره کی. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. او په 109 آیت کې بیا د میاشتو پوښتنه چې خلکو کړې وه د میاشتو بیان الله جل جلاله فرمای يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. او د 109 آیت څخه تر 196 آیت پورې الله جل جلاله د جهاد خبره کوي. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. د 196 آیت څخه بیا تر 214 آیت پورې الله جل جلاله د حج او د عمره خبره کوي. واتموا الحج والعمره لله. د 215 آیت څخه تر 225 آیت پورې ځینې ترغیبي شیان چې هغه د یتیمانو حق دی، د قریبانو حق دی، د مور پلار حق دی، د مسکینانو و دې ته نفقه د دې سره کومک کول، متفرق احکام د خیر دا الله عز وجل بیانوي. د 226 څخه تر 219 نمبر پورې الله جل جلاله د ایلا، عیدې او طلاق حکم بیانوي. د دې احکام چې څوک ښځې ته ایلا ورکي، ایلا دې ته وایي چې سړی خپلې ښځې ته ووایي قسم یاد کړي چې 4 میاشتې به دی در سره کوروالی نه کوي. نو که چیرې دا 4 میاشتې دی دا خپل قسم پوره کړي نو ښځه په بائن طلاق ورباندې طلاقېږي. که تر هغه مخکې یو ځایوالی وکړي د قسم کفاره به ورکړي. دا ایلا ده، وروسته به تفصیل هلته راسي. للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحیم. بیا د 218 آیت څخه تر 219 آیت پورې صلاة الخوف او حکم الصلاة فی الامن، په امن کې څنګه لمونځ کېږي، د ویرې په حالت کې څنګه لمونځ کېږي، د دې حکم الله جل جلاله بیانوي. په 240 نمبر آیت کې د وصیت حکم الله جل جلاله بیانوي. په 241 او 242 کې بیا الله جل جلاله د مطلقاتو ښځو د نفقې بیان کوي. او وروسته بیا په 243 آیت کې بیا رب عز وجل د جهاد بالنفس د دې ترغیب بیانوي. په 204 کې الله جل جلاله بیا د جهاد بالسیف په توره باندې چې څوک جهاد کوي د دې ترغیب الله جل جلاله بیانوي. او د دې صورت په پای کې آخر 3 آیاتونه چې دي په هغه کې د رب عز وجل عظمت، په هغه کې رب عز وجل ته رجوع، په هغه کې د انساني کمزوریانو یادونه و الله ته دعا و الله ته زاری چې په انسان کې کومې کمیانې دي د هغو کمیانو او کمزوري په وجه باندې رب عز وجل د خپلو بندګانو سره سهولت وکړي، اساني وکړي. نو دا صورت پای ته رسېږي. د دې صورت اجمالي عنوانونه او تفصیلي عنوانونه مو بیان کړل. دا چې په معنون کې بیا څومره شیان دي هغه نو ډېر تفصیلي دي، هغه به په راتلونکو درسو کې وایو. او سبا څخه په درس کې به انشاءالله حروف مقطعات لکه الف لام میم، الف لام را، د دې تفصیل او همدا ډول دا سورة بقره ولې تر سورة فاتحې وروسته کښېښودل سو او بیا تفسیر د دې سورت د آیاتونو دا به په قدر د توفیق انشاءالله په راتلونکو ورځو کې کوو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.